ښځه د میړه په میز کېناسته، قلم یې په لاس کې واخیست او ویې لیکل: په تیر کال کې مې د میړه د تریخې لرې کولو عملیات وشول. د دې مرض له امله 2 میاشتې په کټ پروت و. عمر یې 80 ته ورسېد او خپله هغه مهمه وظیفه یې چې د کتاب نشرولو په یو مرکز کې درلوده او له 10 کلونو راهیسې پکې بوختو له لاسه ورکړه. په همغه کال یې پلار هم وفات شو او زموږ زوی د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 میاشتې له درسه پاتې شو او د طب په پوهنځي کې ناکام شو. خدایه، څه د غمونو او مصیبتونو کال و. لږه شیبه وروسته یې میړه راغی، غوښتل یې چې په خپل میز کینی. د ښځې مات زړه ته یې پام شو، ورته نږدې شو، پر سر یې ودرېد. هغه څه یې ولوستل چې ښځې یې لیکلي وو. بغیر له دې چې څه ووایي بیرته غلی له کوټې ووت. خو 2 دقیقې وروسته په داسې حال کې بیرته راننوت چې په لاس کې یې یوه ورقه نیولې وه. ورو یې دغه ورقه په میز د هغې ورقې تر څنګ کېښوده چې ښځې پرې لیکل کړي وو. ښځې د میړه ورقه ولوستله او پکې لیکل شوي وو: په تېر کال کې د تریخې له هغه درده په آرام شوم چې ډېر کلونه یې په عذاب کړی وم. عمر مې 80 کلنۍ ته ورسېد او الحمدلله په صحت روغ یم. ما سره د 2 مهمو کتابونو د نشرولو تړون وشو او زه به اوس کتاب لیکلو ته وزګارېږم. پلار مې بغیر له دې چې څوک په تکلیف کړي د عمر 95 کلنۍ ته ورسېد او له درد پرته په آرامۍ کې وفات شو. زموږ زوی په یوې سختې ترافیکي پیښه کې له مرګه بچ شو او بغیر له دې چې کوم غړی یې معیوب او یا له لاسه ورکړي، الله جل جلاله شفا ورکړه. میړه خپلې خبرې په دې جمله پای ته ورسولې: څه یو کال چې الله جل جلاله په موږ ډېر رحم او مهرباني وکړه او په خیر سره پای ته ورسېد. وګورئ، هماغه پیښې دي خو په مختلف نظر سره. همیشه هغه څه ته فکر کوو چې موږ سره نه وي او په همدې د الله جل جلاله د نعمتونو شکر نه ادا کوو. هغه څیزونو باندې فکر او ډیر پام کوو چې له موږ اخیستل شوي دي او هغه څه چې الله جل جلاله موږ ته راکړي دي شکر نه ادا کوو. د شکر په ادا کولو کې تقصیر کوو او پاتې راغلي یو. الله جل جلاله فرمایي: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. ژباړه: او حقیقت دا د ستا رب خو پر خلکو باندې ډیر زیات فضل کوونکی دی، خو زیاتره خلک شکر نه باسي. یا الله، ته موږ د شکر ویستونکو، ذکر کوونکو او د مصیبتونو پر وخت مو د صبر کوونکو څخه وګرځوه. د الله جل جلاله شکر ادا کړئ چې نعمتونه یې دوام وکړي. د الله جل جلاله سلام دې پر تاسو وي.